السلام علیکم. زه تاسو سره استاد ملګری حنیف الله یم. یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شو حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه. امید ساتم چې روغ جوړ به خوشاله به. زما قدرمندو کتونکو، نن ما تاسو ته ښکلې شان ویډیو راوړ د واتساپ په باره کې چې موږ ته په واتساپ باندې څوک ویډیو راولېږي یا مطلب تصویر راولېږي، هغه موږ سره بالکل چې موږ پرې کلیک وکړو ډایرکټ موږ سره په ګیلرۍ کې سیو شي. نو څنګه موږ کولی شو چې موږ سره دې په ګیلرۍ کې داسې نه سیو کېږي. موږ به تاسو ته دې په باره کې یو ښکلی شان ټریپ ښایو. نو تاسو زموږ د ویډیو تر اخره پورې وګورئ، زموږ د ویډیو سکپ کوئ مو او زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خوا کې به ګنټې نشان باندې کلیک ولی، په آل باندې کلیک ولی چې زموږ نوې ویډیو تاسو تر اول ورسي. تاسو وایئ چې موږ په خپل واتساپ باندې فنګر هم لګولی دی، نو تاسو بالکل فنګر نه علاوه بالکل هم په ګیلرۍ کې دا تصویران بالکل هم بیا کته کېږي، دا ویډیوګانې بالکل کته کېږي. نو څنګه موږ ختمولی شو چې د ګیلرۍ د واتساپ نه موږ دا تصویران او ویډیوګانې موږ بالکل په ګیلرۍ کې وینو. نو راځئ زه به تاسو ته داسې ښکلې شانتې یو طریقه ښیم. نو تاسو زموږ ویډیو سکپ کوئ مو او ډېر ټایم ونه ضایع کوم، ځم د ویډیو په طرف. نو دا موږ څنګه باندې چې دا موږ سره خالي په واتساپ کې او په ګیلرۍ ته نه ځي. او دا هم که تاسو وایئ چې موږ دې په دې کې یو تصویر دې موږ سره سیو کړی شي او ګیلرۍ کې دې هم سیو کړی شي او یا دا ویډیو دې موږ سره سیو کړی شي، نو دا طریقه به درته هم ښیم پکې. نو تاسو به راشئ خپل واتساپ ته. کله چې تاسو خپل واتساپ آن کړو نو تاسو ته به داسې مخامخ یو انټرفیس راشي. نو تاسو په دې له پاسه 3 ډاټ نشان باندې کلیک وهلی. کله چې تاسو په دې 3 ډاټ نشان باندې کلیک واخلئ، لاندې به راشئ په دې خپل سیټینګ باندې به کلیک واخلئ په واتساپ کې. کله چې تاسو په واتساپ کې په سیټینګ باندې کلیک واخلئ، تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. نو تاسو به بالکل په دویم نمبر باندې کلیک واخلئ په دې چیټس باندې. کله چې تاسو په دې چیټس باندې کلیک واخلئ، تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. نو په دې کې لیکلي میډیا ویزیبیلیټي. نو دا میډیا ویزیبیلیټي موږ سره آن ده، نو دا موږ اپ کړو. کله چې دا موږ اپ کړه نو موږ به بالکل په واتساپ کې چې موږ ته کوم ویډیو راځي نو هغه به بالکل موږ سره په ګیلرۍ کې نه سیو کېږي. نو اوس که تاسو وایئ چې په دې واتساپ کې موږ د چا ویډیو رالیږل یا تصویر راغلی، هغه ستاسو خوښ شو، نو په دې اپشن کې خو هغه بالکل بیا ګیلرۍ ته نه ځي. نو که تاسو دا هم وایئ چې هغه دې موږ سره بالکل په ګیلرۍ کې پاتې شي تصویر یا ویډیو، نو تاسو بالکل بیک باندې راشئ. هغه طریقه درته هم ښیم په دې کې. نو کله چې اوس موږ ته نو ما سره دا یو تصویر دی، ما ته یو ملګري رالیږل دی، نو تاسو په دې تصویر باندې دا یو تصویر دی، په دې باندې به تاسو داسې کلیک ووهئ، دا به تاسو ته بالکل مخامخ شو شي. نو تاسو ته له پاسه دا 3 ډاټ نشان ښکاري، تاسو په دې باندې کلیک ووهئ. که تاسو چې دا د موږ سره سیو شي په ګیلرۍ کې، نو دلته چې په دې سیو باندې تاسو کلیک واخلئ، نو دا بالکل تاسو سره په ګیلرۍ کې سیو شو. نو په دې طریقه باندې تاسو بالکل خپل تصویر په ګیلرۍ کې سیو کولی شئ. نو موږ خو تاسو دا طریقه وکړه، خو تاسو ځکه چې تاسو به ویزیبیلیټي هغه اپشن چې یا به تاسو اپ کړی وي، ځکه به تاسو ته بیا په ګیلرۍ کې تصویر نه شو کېږي. نو که تاسو هغه ان کړئ او وایئ چې موږ سره دې په ګیلرۍ کې تصویر وي، نو بالکل تاسو سره بیا ګیلرۍ کې تصویر هم راتلی شي. نو که د چا خوښ وي چې نه دې راځي موږ ته ګیلرۍ د تصویر صرف دې په واتساپ کې پروت وي، نو هغه اپشن به تاسو اپ کولی شئ. نو امید ساتم چې زموږ د ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي او که زموږ د ویډیو ستاسو خوښه شوي نو خپل د ملګرو سره شیر کړئ او لازمي ورله لایک ورکړئ او زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خوا کې به ګنټې نشان باندې کلیک ولی، په آل باندې کلیک ولی چې زموږ نوې ویډیو تاسو تر اول ورسي. والسلام.